بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، عزیزانو، سلامونه او ستړي مسئ. نن غواړم په دې خبرې وکړم چې موږ تاسې د مور او د پلار په صفت باندې مسئولیتونه لرو. هغه کوم مسئولیتونه دي چې د ماشومانو او د اولادونو په مقابل کې لرو او هغه باید ترسره کړو تر هغو یو آرامه او خوشحاله کورنۍ ولرو. ګرانو دوستانو، عزیزانو، موږ په امریکې کې اوسېږو او د امریکې د قوانینو مطابق باید ژوند وکړو. باید په دې ځان خبر کړو چې کوم مسایل مهم دي چې هغه باید تر سره ورسوو، تر هغو په مشکلاتو کې ګرفتاره نسو او ستونزې راته پیدا نسي. څنګه له ماشومانو سره باید برخورد وکړو. ما په نورو برنامو کې هم دې ته اشاره کړې او مستقیما مې ویلي چې تاوتریخوالی مه کوئ، خشونت مه کوئ، دا مطلقاً ودروئ. هر کله چې د تفاهم او د خبرو لاره وي نو څه ضرورت شته چې تاوتریخوالی د طریقې خپل مشکلات حل کړو. ګرانو دوستانو، د مور او پلار اړیکې مستقیما په اولادونو باندې تاثیر کوي. نو کوشش وکړئ چې مور او پلار خپل منځ کې داسې برخورد وکړي چې دا یو ښه مثال او ښه الګو د ماشومانو لپاره اوسي. ستاسې منځ کې شاید بعضې مسایل اوسي چې اختلافات پرې ولرئ، ولې دا اختلافات او مشکلات د خبرو له طریقه حل کړئ. نورې ډېرې لارې شته چې اختلافات او مشکلات او ستونزې سره حل کړو. تاوتریخوالی مه کوئ او دا تاوتریخوالی تاسې نه ستاسې ماشومانو ته انتقالیږي. دویمه مسله، څنګه خپل ماشومانو سره برخورد وکړئ، څنګه یې وروزئ. ماشومان مو مه وهئ، هغوی سره بد برخورد مه کوئ، حتی الفاظو له طریقه بدې کلمې، رکیکه کلمې، غلطې کلمې د هغوی ته مه کاروئ. دا مناسبه نه ده، دا خلاف د قانون ده په امریکې کې. هم فزیکي تاوتریخوالی سبب وسي د هغوی وجود صدمه وویني، او هم لفظي بد کلمات کارول مناسب نه دي. نو له ده نه ډډه وکړئ. هغه ماشومان مو چې لویان سوي دي، د 18 19 کلو په سن کې دي، هغوی سره هم باید تاسې پوه سئ څنګه برخورد وکړئ. بعضې مواردو کې لیدل سوي دي چې خلک اجازه نه ورکوي خپلو ماشومانو ته چې مشران دي چې له کوره ووځي، درس ووایي، کار وکړي او یا هم نور ټولنیز فعالیتونه وکړي. د ماشوم بندول په کور کې یا ساتل په کور کې د هغه د ارادې خلاف، دا هم په امریکې کې جرم دی. کله چې زه وایم ماشومان او یا ځوانان، هدف مې نجونو هلکانو دواړو نه دی، یعنی هم نجونې او هم هلکان په کور کې باید مساویانه برخورد ورسره وسي او عادلانه برخورد ورسره وسي. مور پلار نه باید جبرن دوی په کور کې قید کړي او اجازه ورنه کړي چې مکتب ته نسي تللی، پوهنتون ته نسي تللی، کار نسي کولی، دا شی نسي کولی. دا په امریکې په قانون کې دا جرم دی او که چیرې تاسې دا کار وکړئ نو پولیس مداخله کوي یا حکومت مداخله کوي او تاسې سره به قانوني برخورد او چلند وسي. او که چیرې ماشومان شکنجه کړه، ومو وهل او ومو ټکول، نو دلته هم پولیس مداخله کوي. تاسې به فکر وکړئ شاید خلک بیرون خبر نسي، ستاسې ماشومان بیرون مکتب ته ځي او معلم خبریږي، که چیرې له خولې ووتله چې زما سره پلار او مور مې بد برخورد کوي، ما وهي، نو دا ستونزه تاسو ته پیدا کېږي. نو هیله ده چې ټول په دې باور سو چې تاوتریخوالی بد دی، راځئ دا ونه کړو او ژوند په اصولي ډول د ډسپلین پر اساس باندې پیل کړو. نو که چیرې تاوتریخوالی ونه کړو نو د بل لاره څه ده؟ ماشومان شوخي کوي، ماشومان ورانۍ کوي، خبره نه مني، نو لارې څه دي چې موږ په هغو باندې عمل وکړو؟ ډېرې لارې شته چې کولی شو په هغو عمل وکړو. اول باید ماشومان ته ووایو که چیرې ډسپلین مراعات نه کړي د کور، یعنې اصول مراعات نه کړي او قوانین مراعات نه کړي، دوی به بعضې امتیازات تاسې ورکوئ هغه به له لاسه ورکړي.
مثلا ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې هغوی به ونسي کولی چې بیرون لاړ سي تفریح وکړي، پارکو ته ولاړ سي یو مدت لپاره. شاید تاسې لامبو ته یونسئ، شاید تاسې بل امتیاز ورنه کړئ، یو شی ورته واخلئ د بیرون نه دوکان نه. دا هغه امتیازونه دي چې پرې قطع کړئ. بل که چیرې ماشومان یو څه ستر سوي واوسي، نه 8 9 10 11 کالو، تاسې کولی سئ نور امتیازونه هم ځینې واخلئ، مثلا تلیفون ځینې واخلئ، تاسې کمپیوټر ځینې واخلئ، ولې موقت ډول، داسې نه دایمي. دا شی نه در کوم نور، دا شی نه در کومه، په دې خاطر تا ډیسپلین مراعت نه کړه، ته خپل کارخانګي په وخت نه کې، ته مکتب ته په وخت نه ځې، ته جنجال کې، نو بنان دا ښه لارې سته. جنګ مه کوئ، خشونت مه کوئ، وهئ یې مه، ولې خبره ورته وایاست دغه لاره چې تا غوره کړې مناسبه لار نه ده، زه په مقابل کې دا کوم او امتیازات ځینې کم کړه. دوه عمده طریقې چې امریکایان همیشه کاري کله چې خپل ماشومان ډیسپلین کړي یا تعدیب یې کړي، هغه دوه، اول ورته هغه ماشومان ته سن کم دی، یعنې ځوانان نه دي، هغوی ته دوی ټایم اوت وایي. ټایم اوت یعنې ماشوم سره خبرې کوي، خبره دې نه مني، خراب کار کوي او شوخي بې ځایه شوخي کوي، کارخانګي نه کوي او ورانۍ کوي، نو ورته وایي زه خپل اتاق ته یاستئ، تلویزیون ځینې اخلئ، نور تلیفون ځینې اخلئ، همالته یوازې اتاق کې اوسئ او ته ځې خپل اتاق ته، ورته دا دې جزا ده، دا ډیسپلیني جزا ده. دته خشونت نه ویل کېږي. ماشوم دې هلته یي، کله کله ژاړي ماشوم، امریکایان بیا په قصې کې نه دي، وایي ودې ژاړي، دا د څو دقیقو یا یو ساعت ژړا بهتره ده له دې چې دا بیا سبا وایي یوه غټه اشتباه وکړي. همدا یو وخت دی چې دا باید تعدیب سي او دا شی زده کړي. دا یو عامه طریقه ده چې ورته وایي چې نور نو دا امتیازونه نه در کومه، زه خپل اتاق ته دې، په دې خاطر ته خبره نه منې، ته ډیسپلین نه مراعتوې. ځوانانو لپاره دوی ګراونډینګ یو بله کلمه استفاده کوي چې ځوانان مثلا 14 15 17 19 مثلا ناوخته کور ته راسي، 11 بجې د شپې 12 غیر مسئولانه رفتار وکړي او یا نور اشتباهات وکړي چې سبب د دې چې ډیسپلین مراعت نه کړي، هغوی ته وایي چې تاسو نه امتیاز اخلم، مثلا موټر نور نه در کوم چې ویچلې، نور اجازه نه در کوم چې همکاران دې انډیوالان دې کور ته راسي، تا ته اجازه نه در کوم چې بیرون لاړ سې له انډیوالانو سره وګرځې، نو بعضې امتیازونه پرې کموي. نو دا هم امریکې کې دوی کوي، په دې خاطر دا الټرناتیو یا د دویمې لارې دي چې موږ کولی سو ماشومان یا بدیلې لارې دي چې ماشومان کولی سو یا ځوانان تعدیب کړو. نو تاوتریخوالی مه کوئ، همیشه د حل لپاره یو سوله ییزه لار سته، د خبرو لار همیشه سته، هغه تعقیب کړئ او په هغه باندې ولاړ سئ. کوشش وکړئ هغه شیان چې امریکایان کوي به همغه نه زده کړو، تر هغو وکولی سو له ستونزو سره مخامخ نسو. تر بلې ویډیو تاسو ته ښه وخت غواړم او ارامه وده وسي.